حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ثلاثه لا ترد دعوتهم درې تنه داسې دي چې الله تبارک وتعالی د دوی دعا چرې نه رد کوي. کو دوی دعا غواړي هم الله تبارک وتعالی قبلي، کو دوی خیره کوي هم الله تبارک وتعالی قبلي، چرې نه رد کوي. په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الصائم حین یفطر، روزدار چې کله د روژه ماتي په ټیم کې دعا غواړي یا د روژه ماتي په ټیم کې دی خیره کوي، الله تبارک وتعالی چرې نه رد کوي. د روژه ماتي په ټیم کې د روژدار دعاګانې الله تبارک وتعالی ډېرې زیاتې قبلې، ډېرې زیاتې قبلې. نو د رمضان المبارک میاشت شروع ده، د روژه ماتي په ټیم کې ډېر زیات احتیاط کوئ. اکثر ماشومان خلک تنګوي نو خلک ورته کنځلې کوي، بدې ردې وایي، سپکې سپورې ورته وایي. اکثر زنانه پکې ماشومانو ته په دغه ټیم کې خیرې کوي. نو د روژه ماتي په ټیم کې چې تا ماشومانو ته خیرې وکړې، حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی چرې نه رد کوي. نو په دغه ټیم کې د خپل ځان د پاره دعاګانې غواړه، د خپلو بچو د پاره غواړه، د تمام مسلمانانو د پاره دعاګانې غواړه. چېرته د روژه ماتي په ټیم کې خیرې مه کوئ. دویم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي د مور او پلار دعا د خپلو بچو د پاره. که مور دعا کوي د بچي د پاره، پلار دعا کوي د بچي د پاره، یا خیرې کوي د بچي د پاره، الله تبارک وتعالی ضرور قبلي، چرې نه رد کوي. نو د رمضان المبارک میاشت شروع ده، زمور او پلار ته هم ډېر زیات احتیاط کوئ. یو تاسو روژهدار یې او الله د روژهدار دعا نه رد کوي، خیره هم نه رد کوي. او دویم ته مور یو ته پلار یې او د مور او پلار دعا او خیره هم الله تبارک وتعالی د بچو دپاره نه رد کوي. نو په دې ټیم کې ډېر زیات احتیاط کوئ چې د روژه په خوله باندې بچو ته چېرته خیرې د خولې نه ونه باسي، بیا به ټول عمر رسوا او ذلیل ګرځي او ته به پرې خپایي. په دې ټیم کې د بچو دپاره دعاګانې غواړه، ځکه الله تبارک وتعالی د مور او پلار دعا د بچي دپاره نه رد کوي. دویم ته روژهدار یې، د روژه ماتي په ټیم کې د بچو دپاره ډېرې دعاګانې غواړه، الله تبارک وتعالی ستا دعاګانې د بچو دپاره نه رد کوي. بچو ته هم وامه د رمضان المبارک میاشت شروع ده، احتیاط کوئ، مور او پلار ته تکلیف چېرته ونه رسوئ. که مور ته دې تکلیف ورسو، پلار ته دې تکلیف ورسو، یو پل ته یې روژه نیولې ده او دویم مور او پلار دې دي، الله د مور او پلار خیره هم نه رد کوي او د روژهدار خیره هم نه رد کوي. نو که د روژې په خوله باندې خیره درته د خولې نه ووته، ډېر تباه او برباد او رسوا به شي. نو دویم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي د مور او پلار دعا یا د مور او پلار خیره د بچو دپاره الله چرې دا نه رد کوي. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ودعوت المظلوم، د مظلوم، د لاچاره، د کمزوري انسان خیرې احتیاط کوئ، ډیر زیات احتیاط کوئ. د رمضان مبارک میاشت شروع ده، اسې نه چې تا ته ستا د لاسه چاته تکلیف ورسي، هغه کمزوری دی، بدل در نه نشي اخیستی او د روژې په خولې دی او اسمان ته وګوري الله کمزوری یم، الله کنځلې راته وکړې، الله ډېره بې عزتي راله وکړه، الله ډېرې سپکې سپورې راته وویلې، الله زما خو پې طاقت نه رسي، خو الله ته خو یې نه که نه، الله ته یې نه. کو چېرته د روژې په خوله باندې مظلوم اسمان ته وکتل، پوه شه چې زه غرق شو. چېرته داسې مه کوه. ودعوت المظلوم، د مظلوم او د لاچاره خیره د الله او د دې خیرې په منځ کې بالکل پرده نه وي. څنګه چې د مظلوم د خولې نه احوزي دا ډایرکټ د الله د عرش سره ډغره خوري. الله فرمایي فبعزتي وجلالي، زما دې په خپل عزت قسمي، زما دې په خپل لوی شان باندې قسمي، بدل به دې ای مظلومه اخلم اگر چې ټایم پکې ولګي، اگر چې ټایم په ولګي، دا ظالم به زه نیست او نابود کومه، ته صرف انتظار کوه. ودعوت المظلوم، د مظلوم خیرې، د مظلوم خیرې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله معاذ رضی الله تعالی یمن ته لیږو نو داسې ورسره په جلب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانه. معاذ رضی الله تعالی فرمایي وی څنګه چې د اس دې زین ته مې خپه کوله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایل چې اتق دعوة المظلوم، ای معاذ د مظلوم د خیرو نه ځان وساته. ګورې اسې د یمن گورنر دی جوړو ما، ستا به هلته اختیار په لاس کې وي، خلک به ستا ماتحت وي، اسې نه چې په کمزوري باندې ظلم وکړې. ګورې د مظلوم د خیرو نه ځان وساته، ځان وساته. الله تبارک وتعالی په خپل لوی شان باندې قسم کوي چې بدل به دې اخلم ای مظلومه اگر چې وخت په پکې لګي. نو روزه را روانه ده، دا یوازې ظلم نه دی چې ته بار د چانه سپېړه وتمبئ، دا هم ظلم دی چې ته په کور کې په زنانه او باندې ظلم کوي. زنانه دي تاله روژه ماتې تیار کړی، تاله ډوډۍ تیار کړې، تاله سالن تیار کړی، د هغې په خپله روژه ده،
هغې د دې سالن نه سکه نه ده کړې د هغې روژه ده نشي کولی تی او د روژه ماتې ټیم وي او ته چې څنګه روژه ماتې او په سالن نوڼۍ پورې کې هغې ته په کنځلو شروع کې هغې ته په بدو ردو باندې ویلو شروع کې هغه ته ښکاره څه نه وي خو هغه په دې اړه کې وي الله زما تپوس دې ته وکړه الله زما تپوس دې ته وکړه الله زه کمزور یم زه څه نشم کولی د روژه ماتې ټیم دی د روژه ماتې ټیم دی او په دغه ټیم کې ته خپلې بیبي ته کنځل کوي ته ورته سپکې سپورې وایي ته ورله مور یادوي ته ورله پلار یادوي ته ورله قام نسب یادوي دا تا سالن پخ کړی په دې کې مالګه کم ده دا د خوراک دی ته ورته بدې ردې وایي هغه تا ته ښکاره څه نشي ویلی خو چې ته مانځله لاړ شي که نه او هغه اسمان ته وګوري الله تا خو هر څه ولیدل نو د روژه ماتې ټیم دی و مظلومه د مظلومه او د خولې نه ووتو الله به دې ګورې ذلیله کې چېرته ښاده ورځ به ونه نو د زنانه سره ظلم مه کوئ نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي اتق دعوة المظلوم د مظلوم د خیرونه ځان وساتئ د مظلوم د خیرونه ځان وساتئ نو به هر حال د رمضان مبارک میاشته د خپل ځان دپاره پکې دعاګانې غواړئ د تمام مسلمانانو دپاره پکې دعاګانې غواړئ د خپل اهل و عیال دپاره پکې دعاګانې غواړئ خیري چرته مه کوئ ظلم د چا سره مه کوئ هسې نه چې تا بار چاته څپېړه ورکړه د روژه ماتې په ټیم کې کېناست او د سترګو یې اوښکې روانې شوې الله زما یې ډېره بې عزتي وکړه الله د خلکو په مخ کې ډېر رسوا کړم الله ته چې تپوس وکړه الله به دې ګورې بیا ذلیله کړي